باران درېدلی خو دا زده کوونکي نن همدلته درس ته دوام ورکوي ځکه د دې ښوونځي وداني راڅاڅي او د ناستې جوګه نه ده. د کونړ په دانګام کې د بیداد د نجونو لیسا هغه ښوونځی چې د څه باندې 10 کالو په تېرېدو سره هم نیمګړې ودانۍ نه ده رغول شوې. د دې شنې او ښېرازې درې په منځ کې د دې ښوونځي د جوړېدو قرارداد د 1989 کال په لومړۍ میاشت کې له یو خصوصي شرکت سره د هندوستان هیواد له لوري د 5,1,01,554 افغانیو په ارزښت شوی و چې ودانۍ باید د همدغې کال په 10مه میاشت د قرارداد سره سم جوړه شوې وای، خو له هماغې نیټې راوروسته شرکت د نامعلوم دلیل پر اساس دا پروژه همداسې پرېښي. دا ودانۍ سربیره پر دې چې نیمګړې پرېښودل شوې، جوړې برخې هم د کار د ټیټ کیفیت له امله بیرته په خرابېدو دي. د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکي 10 کاله په تمه پاتې شوي چې دا نیمګړې ودانۍ ورته ورغول شي، خو دا هیلې یې همداسې هیلې پاتې شوې. نن په مکتب کې کناراب شته دی، نه تعمیر یې ګډوډ پروت دی او یو لې شوبې په سر باندې ولاړې دي. نن د لوبو میدان شته دی چې باران یې موږ مکتب هم چوټي کور کې ناست یو او نه پکې درۍ شته دی، څه پکې نشته، نه پکې کړکۍ شته، نه پکې دروازې شته دی. د دانګام اوسیدونکي وایي د دې ښوونځي د ودانۍ جوړولو لپاره هره دروازه ټکولې، خو تر اوسه یې غږ نه دی اورېدل شوی. دا ځمکه چې ما ورکړله وقف مې کړله معرب ته او هغوی یو شرکت والا راوست او کار یې پرې شروع کړه، کار یې نیمګړی پرېښوده او هغه یې همداسې په مخه لاړ. دا 11 کال یې رانوی کېږي چې دا مکتب دا دنیا ریزې مې وکړلې، کابل ته لاړو، بل ځای ته لاړو، خو عینې تر نن ورځې پورې د مکتب کې کم کار ونه شو. دا مهال کونړ کې 515 بابا ښوونځي او تعلیمي ادارې شته چې له دې شمېره 292 سرپناه نه لري او د بیداد د دې ښوونځي په څېر د 4 ښوونځیو ودانۍ نیمګړې پرېښودل شوي. زموږ مکتب چې دی چاردیوالي هم نه لري او نور هم ډېر مشکلات لري، کړکۍ نه لري، دروازې نه لري، په بارانه کې راڅاڅي هم ډېر دغه غلط تعمیر یې جوړ شوی دی. ستاسو مهرباني چې موږ ته دا تعمیر بیرته دغه کوي نوی کوي. د کونړ د پوهنې ریاست چارواکو ویلي دي چې سږکال ورسره ژمنه شوې ده چې د 200 ښوونځیو د جوړېدو ترڅنګ به دا شان نیمګړې پروژې هم بیرته ورغول شي. کونړ کې 292 ښوونځي سرپناه نه لري او د رئیس جمهور د ژمنې په اساس باندې 200 ښوونځي د نان اخرا برنامې د لارې پلان شوي دي چې انشاءالله په دې کال کې به ټول ښوونځي سروې شوي دي. په دې کال کې به 11 ښوونځي عملي چارې به پیل کېږي. کونړ کې څه کم 200,000 هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي او چارواکي وایي دې نوي پیل شوي ښوونیز کال کې به 100,000 نور جذب کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د خپلې ټاکنیزې دویمې دورې په سر کې د پوهنې په سکتور کې ژمنه کړې وه چې په ټول هیواد کې به 15,000 ښوونځیو ته ودانۍ جوړوي. اوس به معلومه شي چې دغه ژمنه څومره عملي کیږي.